په لومړي ځل د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د غازو صادرات پیل شول. په همدې تړاو جوړ شوو مراسمو کې د کندهار د ګمرک رئیس مولوي محمد حامد احمد، د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس محمد یونس مومند، د کندهار ولایت د سوداګرۍ خونې غړو او یو شمېر سوداګرو ګډون کړی و. د کندهار د ګمرک رئیس مولوي محمد حامد احمد وویل چې د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی ریاست د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د سوداګرو لپاره په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې ورسره د تیرو کلونو په پرتله د صادراتو، وارداتو او ترانزیت په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. ښاغلي احمد خوښي څرګنده کړه چې د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د غازو صادرات پیل شول چې له دې سره به له یوې خوا عواید ترلاسه شي او له بل لوري به ګڼ شمېر هیوادوالو ته د کار اړین فرصتونه برابر شي. کندهار بولده ګمرک انشاءالله امید شته چې د دې نه وروسته څلور سطح شي. موږ د دې دپاره پوره آمادګي لرو، پوره تشکیل ورته لرو. د هیواد د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د غازو صادرېدل یو بېسارې تاریخي اقدام وباله او په دې برخه کې د اسلامي امارت د مسؤلینو له صادقانه هڅو څخه مننه او قدرداني وکړه. سږ کال زموږ صادرات تقریبا 1888 میلیونه ډالر دي چې دا د پام وړ ډیروالی پکې راغلی دي. زه د افغانستان د اسلامي امارت د زعیم شیخ امیر المؤمنین هیبت الله اخندزاده څخه د زړه له کومې مننه او شکرګزار یو چې موږ ته دا زمینه مساعده کړې ده. د افغانستان ټول تجاران او سرمایه ګزاران د افغانستان اقتصادي لښکر بللی دي. د یادونې وړ ده چې په لومړي قدم کې 50 محمولي غاز له ترکمنستان څخه افغانستان ته انتقال شوي چې په هره محموله کې 10 ټنه غاز د کندهار ګمرک له لارې پاکستان هیواد ته ولېږدول شول او د صادراتو دغه لړۍ به په نورمال ډول دوام ومومي.